سلامونه ملګرو، زه ورور آغا یم او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. تاسو فکر وکړئ ته د یوې الوتکې د غورځېدو له امله په داسې ځای کې بند پاتې سوی یې چې هره خوا سپینه واوره ده. نه څوک سته، نه مرسته سته، نه خوراک سته، یوازې د مرګ سایه ستا پر شاوخوا باندې ګرځي. خو ناڅاپه له تا سره داسې یو څه پیښیږي چې ته یې هېڅ تمه نه لرې. دا کیسه د اکتوبر 14 د 1972 کال څخه پیلېږي، کله چې د رګبي یو ټیم د خپل وروستي سیالي لپاره د امریکا څخه د الوتنې نیت درلودی. هر څه عادي وه او د الوتکې دننه ټول لوبغاړي خوشحاله وه. د ډېرو خلکو دا لومړی ځل و چې په الوتکې کې سپرېدل او له خپل هېواده څخه د باندې وتل. د هغوی د کورنیو یو شمېر غړي هم د دوی سره ورسره وه، تر څو د خپلو زامنو یا ورونو ملاتړ وکړي. الوتکه چې کله د اندیز غرونو له لارې د چیلي لور ته روانه سوه، هر څه سم روان وه. لوبغاړو د کړکۍ څخه د واورینو غرونو ښکلې منظرې لیدلې او خوشحاله وه، خو دوی نه پوهېدل چې څو دقیقې وروسته به له دوی سره داسې یو کار وسي چې دوی به یې فکر هم نشي کولی. ناڅاپه هوا خرابه سوه، یو سخت د واورې طوفان راغلی چې الوتکه یې په زوره سره وښوروله. د الوتکې دننه خلک ووېرېدل، خو یو مسافر وویل چې دا عادي خبره ده. کله چې الوتکه د غرونو له پاس څخه تېرېږي داسې لړزې حتما راځي، هېڅ د خطر خبره نشته. خو دا ځل لړزه نوره هم زیاته سوه. الوتکه نوره په شدت سره ولړزېدله، د دننه سامانونه هر خواته وغورځېدل او خلک په ویره کې سول. پیلوټانو کوشش کوي چې الوتکه کنټرول کړي، خو کنټرول یې د لاسه وتلی و. له هغوی څه نه وکړي چې یو لوی غر د دوی مخې ته راغلی او الوتکه له غره سره ټکر سوه. الوتکه په دوو برخو سره ماته سول. د الوتکې وروستۍ یعنې د شا برخه د یو لوبغاړي سره هوا ته والوتله او پر هغه ځای باندې ورکه سوه، خو مخکینۍ برخه د غره د یوې لویې ډبرې سره وجنګېدله. دا ټکر دومره زورور و چې د الوتکې ټوله چوکۍ یو په بل سره ونښتېدلې او ډېرو خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړی. هغه څوک چې ژوندي پاتې سول یو بل ته یې لاس ورکړ او هڅه یې کوله چې زخمیان د دې ځای څخه وباسي، خو دواړه پیلوټان مړه سوي وه. صحنه ډېره دردناکه وه، هر ځای وینه بهېدله، مړي خپاره پراته وه، شاوخوا ټوله مړي پراته وه. په ټولیز ډول سره 45 کسان په الوتکې کې وه، خو د ټکر څخه وروسته صرف 18 کسان سمدستي مړه سول او یوازې 27 کسه ژوندي پاتې سول. الوتکه د ماښام پر وخت باندې رالوېدلې وه، نو ډېر ژر شپه راغله. د باندې د واورې له امله سخت یخ سو، دومره یخ و چې زغمل یې هم ډېر سخت و. دوی د مړو کسانو جسدونه د یخ پر وړاندې د خنډ په توګه سره وکاروله او د الوتکې سورۍ یې پرې بند کړي تر څو یخ دننه را نسي. ټول یو ځای ناست وه او د مایوسۍ په حالت کې وه. سبا چې لمر راپورته سو 4-5 نور کسان هم د یخ له امله څخه مړه سوي وه. خو ښه دا وه چې طوفان بند سوی و او هوا لږ څه ارامه سوې وه. کله چې دوی له الوتکې څخه د باندې راووتل، هر لور واوره وه، نه کور و، نه حیوان و، نه درختې وې، نه بوټي وه. دوی پوه سول چې دلته دوی ډېر نسي پاتې کېدلی، نو باید ژر تر ژره د خلاصون لاره پیدا کړي. لومړی یې د الوتکې څوکۍ ایسته کړلې تر څو د ناستې او خوب لپاره ځای جوړ کړي. زخمیان یې ولمر ته پرېایستل تر څو بدنونه یې ګرم سي او واوره یې ویله کوله. د هغو څخه یې د څښاک اوبه جوړولې. بیا د ټولو شیان راټول کړل او ګټور شیان یې جلا کړل. مړه سوي کسان یې د واورې لاندې ښخ کړل تر څو جسدونه یې وراسته نسي او کله چې مرسته راورسېږي هغوی به له ځانه سره یوسي. کله چې وضعیت لږ آرام سو، خلکو لږ ساه واخیستله، خو دوی ډېر وږي وه. د پاتې خوړو هره وړوکې ټوټه یې په مساوي توګه سره وویشله. دا خواړه ډېر لږ وه، خو بس دومره وه چې دوی ژوندي پاتې سي. هغوی ټولو فکر کوي چې اوس به حتما حکومت خبر سوی وي چې یوه الوتکه غورځېدلې ده او ژر به د دوی لپاره د ژغورنې ټیم راورسېږي. له همدې امله ټوله یو ځای کښېناستل او د مرستې لپاره یې انتظار کوي. په اصل کې هغه ځای چې د دوی الوتکه په کښې غورځېدلې وه یوه ژوره دره وه چې له هرې خوا څخه لوړ غرونه پرې راګرځېدلي وه او د هغې څخه وتل ډېر ګران کار و. همداسې وختونه روان وه چې له پاسه یوه بله الوتکه تېره سوه. کله چې یې دا الوتکه ولیدله ټولو په زوره سره چغې کړې او هڅه یې وکړه چې هغوی ته خپل ځانونه ښکاره کړي، خو دا بې فایدې کار و ځکه الوتکه ډېره لوړه وه او هغوی نه سوی کولی چې دلته د ښکته خلک وویني. الوتکه د دوی د سترګو څخه ورکه سوه. څو ساعته وروسته بیا شپه راغلل. هغوی ټول اضافه کالي واغوستل او د الوتکې دننه پټ سول او د سامانونو په مرسته یې د الوتکې سورۍ بند کړئ. شپه په همدې ډول سره تېره سوه. سبا چې سهار سو، یو سړی چې نندو نومېدی د بېهوشۍ راویښ سو. هغه د الوتکې د غورځېدو راهیسې بېهوشه پروت و. د نندو حالت ډېر خراب و، نه یې سوی کولی چې پر پښو باندې ودرېږي. بیا هم خپلې خور ته ورغلی او هغه یې په غېږ کې ټینګه ونیوله. کله چې یې د خپل مور او پلار پوښتنه وکړه، ورته وویل سول چې هغوی دواړه مړه سوي دي. دا خبره پرې ډېره سخته ولګېدله. نورو ملګرو د واورې ویلي کول شروع کړه تر څو یو څه اوبه ترلاسه کړي او هغوی یې وڅښي. دوی د الوتکې پر سر یو لوی د ایکس نښه جوړه کړه تر څو چې بله الوتکه له پاس څخه تېرېږي نو دوی به وویني.
وروسته بله الوتکه د لوړې خوا څخه تېره سول. دوی ډېر خوشحاله سول او پر هغو باندې د هندارو رڼاګانې هم اچولې چې تر څو الوتکه دوی ته متوجه سي. خو الوتکه همداسې تېره سول. دوی خوشحاله وه ځکه دوی فکر کوي ښایي موږ الوتکې لیدلي یو او ژر به مرسته راورسېږي. خو بله شپه هم همداسې تېره سول او هېڅوک د مرستې لپاره رانغلی. اوس دوی پوه سول چې هېڅوک به زموږ د ژغورلو لپاره نه راځي، نو د ځان د ژغورلو فکر به پخپله کوي. هغوی فکر وکړ چې د الوتکې د شا په برخه کې به حتما بیټرۍ وي. که هغه بیټرۍ راوړي نو د بیټرۍ په مرسته سره به د الوتکې راډیو چالانده کړي او له د باندې نړۍ سره به اړیکه ونیسي. دا نظر د ټولو خوښ سو، خو دا کار اسانه نه و ځکه د الوتکې وروستۍ برخه د غورځېدو پر مهال بېله سوې وه او جلا سوې وه. نه پوهېدل چې اوس به چیرته پرته وي. بیا یې هم پرېکړه وکړه چې د هغه د پیدا کولو لپاره به هلته ورځي. هغوی له چرم او سټرو څخه عینکې جوړې کړلې تر څو د واورې په توپان کې سترګې ځینې وساتي. 4 کسان د بیټرۍ د راوړلو لپاره ور روان سول، خو چې لږ وړاندې ولاړل او شاته یې وکتل خپله الوتکه یې هېڅ نه لیدله. اوس دوی پوه سوه چې د دومره واورې په منځ کې به څوک هم زموږ الوتکه ونه ویني او ښایي په همدې خاطر موږ تر اوسه پورې چا نه یو ژغورلي. هغوی مخکې ولاړل خو د غره واوره ماته سول. دوی ووېرېدل او بیرته ژر الوتکې ته راوګرځېدل. په دې ډول سره هغوی 4 ورځې همالته بند پاته سول. 1 هفته وروسته د خوراک ټول توکي خلاص سول. د سیمې هر ځای واوره وه، نه حیوان و، نه ونه وه، نه بوټي. نو د لوږې له امله یې د ډبرو پر سر پراته عجیبه شیان خوړل چې خوند یې ډېر خراب و، خو دوی مجبوره وه. دلته ناندو وویل که د مړو جسدونه هم وخورم دا به وکړم چې ژوندی پاته سم. دا خبره د هېڅ چا هم خوښه نه سول. پر هغه باندې بحث پیل سو. ځینو وویل دا کار سم نه دی، خدای به موږ ونه بخښي. وخت تېرېدی، لوږه نوره هم ډېرېدله. هغوی د لوږې له امله د خپلو بوټانو لاندې تلیان وخوړل او سګرټونه یې هم وخوړل، خو دا شیانو لوږه نه ختموله. څو ورځې وروسته د ناندو ناروغه خور هم د لوږې له امله مړه سوې وه. ناندو خپله خور هم له لاسه ورکړه. 9 ورځې داسې تېرې سوې. لوږه یې دومره زیاته سوه چې عقلونه یې ګډوډ سول. اوس د مرګ او ژوند ترمنځ یوازې یو ګام پاته و. اخر یې پرېکړه وکړه چې د مړو جسدونه به وخوري. لومړي 4 کسان د باندې ولاړل او د مړو د غوښې په خوړلو سره یې پیل وکړي. وروسته نور کسان هم ورسره یو ځای سول. خو 5 کسان وه چې قسم یې کړی و چې مرګ پر ځان مني، خو د انسان غوښه به هېڅ کله ونه خوري. کله چې سبا سو هغوی جسدونه یو څه لرې ویوړل تر څو کله چې دوی خوري نو هغه نور کسان یې باید ونه ویني. په همدې وخت کې یو هلک نوما د واورې لاندې یو بکس پیدا کړي. کله چې هغه بکس خلاص کړي راډیو پکښې کې وه، خو سیګنال یې نه و. هغوی د راډیو لپاره یو انتن جوړ کړي. د دې راډیو یې خبر واورېدی چې حکومت د دوی د ژغورلو لپاره 6 الوتکې رالېږلې وې، خو هېڅ نښه یې پیدا نه کړله او اوس یې دا خلک مړه اعلان کړي دي. د دې خبرې په اورېدو سره د دې هیلې نورې هم ختمې سولې. هغه 4 کسان چې د مړو غوښه یې نه خوړله هغوی هم پوه سول چې هېڅوک د دې د ژغورلو لپاره نه راځي. نو هغوی هم پرېکړه وکړه چې باید دا کار وکړي. بیا 3 کسان د الوتکې د شا د پیدا کولو لپاره ولاړل تر څو بیټرۍ راوړي او د نړۍ سره اړیکه ونیسي. دوی ډېر مزل وکړي. د الوتکې ټوټې یې پیدا کړلې او د هغه لوبغاړي جسد یې هم پیدا کړي چې د الوتکې د غورځېدو پر مهال باندې شوه سوی و. هغوی جسد ښخ کړي او مزل ته یې دوام ورکړي. خو د اوږده مزل، واورې او توپان له امله دوی ډېر ستړي سول. شپه سوه، پر دوی باندې واوره راغلې وه. هلته دومره یخ و چې په دوی کې د یوه سترګې هم یخې سوي وې. هغه نورو 2 هېڅ نه سوی کولی چې ودرېږي. پښې او لاسو یې کار پرېښی و او پرېکړه یې وکړه چې بېرته راښکته سي. دوی د الوتکې د اوسپنې پر یوې ټوټې باندې کښېناستل او د غره څخه لاندې راښکته سول چې بېرته الوتکې ته ورسېدل. ټوله خفه وه. په دې شپه هغه وروستي سړي هم د انسان غوښه وخوړله او له خپل قسم څخه بې برخې سو. په همدې ډول 12 ورځې تېرې سوې. خو بدبختي دا وه چې وروستۍ 5 ورځې هوا ډېره خرابه وه. هغوی ټول د توپان له ویرې څخه د الوتکې دننه ناست وه چې یو لوی توپان راغلی او الوتکه یې له واورې څخه ډکه کړه. ډېر کسان د واورې لاندې ښخ پاته سول. هغه څوک چې پورته وه هغوی ووېرېدل، خو زړورتیا یې ښکاره کړل او د واورې لاندې کسان یې راوایستل. ډېری ژوندي پاته سول، خو یوه نجلۍ چې سایه بنده سوې وه د همدې امله مړه سوې وه. دوی ډېر ووېرېدل او لا د دې پیښې د ویرې څخه راټول سوي نه وه چې یو بله درنه څپه د توپان پر دې باندې راغلل چې تر مخکینۍ څپې هم ډېره زوروره وه. بل توپان راغلی او هغوی بیا ټول د واورې لاندې ښخ سول. دا توپان دومره سخت و چې ټول الوتکه تر واورې لاندې ښخه سول. ځینې خلک پر هماغه ځای باندې مړه سول. د بندو خلکو د وتلو هېڅ لاره نه وه، خو د هغوی څخه یو نفر ژر د الوتکې چت سوری کړي تر څو د ساه اخیستلو لپاره لاره خلاصه کړي او له سابندۍ څخه وژغورل سي. هغوی ټول وېرېدلي وه او دعا یې کوله چې بیا بل توپان را باندې رانه سي، ځکه که نور توپان هم راغلی نو دوی به ټول همدلته پر همدې ځای باندې ښخ سي. دا هر څه چې نوما ولیدل نو ستړی سو او غوسه سو او د الوتکې کړکۍ یې ماته کړله. په همدې وخت کې د ښیښې یوه ټوټه د ده په پښه باندې ننوتل، خو هغه بیا هم ونه درېدی
او د واورې سوري کولو ته یې دوام ورکړي. د 2 ورځو سخت کار وروسته هغوی وکولای شوای چې د واورې څخه پورته ځانونه راوباسي. کله چې دوی د باندې راووتل د ازادۍ احساس یې وکړي لکه د بند څخه چې خلاص شوي وي. څو ساعته وروسته یې په یو رقم سره ځان راویستی او د خپلو ملګرو 8 مړي یې راټول کړل او په یو کونج کې یې کېښودله. اوس پر هغوی باندې 18 ورځې تېرې شوي وې او ټول وږي وه. اوس د ژوند یوازینۍ لاره دا وه چې د مړو د جسدونو غوښې وخوري. خو دا کار د ټولو لپاره ډېر سخت و ځکه دا مړي د دوی خپل ملګري وه. بیا یې د واورې کیندل پیل کړل چې الوتکه راوباسي. نو ما چې کله د پښې زخم ولیدی نو درد یې نه کوي ځکه چې د یخ له امله یې درد ورک سوی و. خو هغه دې ته پام ونه کوي او د واورې ایستلو ته یې دوام ورکوي. اوس لمر راختلی و او کار اسانه سوی و. څو ساعته وروسته الوتکه راووتله. اوس هوا ښه ګرمه وه نو هغوی د الوتکې د شا د برخې لټول بیا پیل کړل. خو په دې نه پوهېدل چې د شپې به څنګه د دې سختې یخنۍ مقابله وکړي. نو پرېکړه یې وکړه چې لږ صبر وکړي ځکه دوبی نږدې و او د تګ لپاره به موسم لږ نرم سي. 4 ورځې تېرې سوې هوا لږ ښه سوې وه. خو هغه کسان چې لومړی ځل د الوتکې د لټون لپاره راوتلي وه ټوله ناروغه وه او بیا یې د پورته ختلو توان هېڅ نه درلودی. څو ساعته وروسته یې ولیدل چې یو ملګری یې د لوږې له امله مړ سوی دی. د دې په لیدلو سره ټول ملګري ناامیده سول. هغوی مړي د واورې لاندې ښخ کړي. همداسې 2 ورځې نورې هم تېرې سوې او د 14مې ورځې په سهار باندې یې پرېکړه وکړه چې که ژوندي پاتې کېدل غواړي باید د الوتکې شاته برخه پیدا کړي او بیټرۍ راوړي او د باندې نړۍ سره اړیکه ونیسي. کنه نو ټول به یو په یو سره مړه سو. نو 4 کسانو پورته د تګ لپاره پرېکړه وکړه. روبرټو، ټینټین، نوما او ناندو. هغوی د یخنۍ لپاره ډېر کالي واغوستل او د الوتکې د پیدا کولو لپاره ور روان سول. خو د ډېرو ساعتونو تګ وروسته هم هغوی ونه توانېدل چې الوتکه پیدا کړي. هلته د نوما حالت ډېر خراب سو او هغه لاندې راولوېدی. پاتې کسانو ولیدل چې د پښې زخم یې میکروب اخیستی دی. نو پرېکړه یې وکړه چې بیرته یې راولي. خو نوما ورته وویل زه بیرته خپله ځم تاسو مخکې ولاړ سئ. نو نوما بیرته د الوتکې خواته راغلی خو د بدن حالت یې ډېر خراب سوی و. همدومره چې کله ورورسېدی سمدلاسه بېهوشه سو. چې بیرته په هوښ کې راغلی ولیدل چې نور کسان د واورو څخه د الوتکې را ایستلو هڅه کوي. غوښتل یې چې د هغو سره مرسته وکړي د کمزورۍ له امله یې نسوی کولی. بلې خواته 3 واړه کسان د الوتکې وروستۍ برخه پیدا کړې وه چې د غره په ډبرو کې لګېدلې وه. هغوی ډېر خوشحاله سول او هلته یې ډېر شیان پیدا کړه. د بیټرۍ ترڅنګ یې ډېر کالي، د شرابو بوتلونه او د سګریټو بستې پیدا کړې. دا ټول یې بیرته راوړل. بیټرۍ یې په سوټکیس کې واچوله او دا یې د ژوندي پاتې کېدو وروستۍ هیله وبلله. خو د نوما حالت ورځ تر بلې خرابېدی. میکروب یې ټول بدن نیولی و. خواړه هم خلاص سوي وه. نوما خوړل بند کړل تر څو نورو ملګرو ته خواړه پاته سي ځکه چې دی پوهېدی چې دی نور ژوندی نه پاته کېږي. هغه نورو کسانو په الوتکه کې د اوبو ضد یو بستره پیدا کړې وه. وروسته یې د راډیو څخه واورېدل چې د طیارې د لوېدو څخه 58 ورځې وروسته حکومت به د هغې د لټون لپاره وروستۍ هڅه بیا وکړي. دا خبره د ټولو لپاره د امید څراغ شو. ځینو وویل راځئ همدلته پاته سو او انتظار وکړو. خو نورو وویل که همدلته پاته سو څوک به موږ پیدا نه کړي نو باید یو څو کسان ولاړ سي او مرسته راوغواړي. په شپه کې د نوما حالت ډېر خراب سو. د ژوند وروستۍ ساګانې یې اخیستلې. تر مړینې مخکې یې خپلو ملګرو ته وویل کله چې زه مړ سم زما غوښه وخورئ او ځانونه ژوندي وساتئ. دا خبرې د ټولو لپاره د زړورتیا الهام سو. له مرګ وروسته یې یو لیک هم پیدا کړي چې پکې لیکلي وه زه خوشحاله یم چې د خپلو ملګرو ترمنځ مړ کېږم. د دې څخه ښه مرګ هېڅکله ما نسو پیدا کولی. د دې لیک لوستلو وروسته ټولو ته یوه نوې حوصله پیدا سوه. 3 تنه د مرستې د موندلو لپاره بیا ولاړل. هغوی د خوراکي موادو او خوب بوجي سره د غرونو د اوښتو لپاره روان سول. هغوی پرته له استراحت څخه څو ورځې پورته وختل. کله چې به شپه سوه په هغه بوجي کې ویده کېدل. سبا بیا روان سول تر څو د غره څوکې ته ورورسېږي. کله چې یې هلته شاوخوا وکتل نو زړونه یې مات سول. هر لور ته غرونه وه یعنې اوس له هم ډېر مزل مخکې پاته و. هغوی فکر وکړ چې بیرته ولاړ سي ځکه چې د 3 کسانو لپاره دومره خوراک نه و پاته. دلته ټینټین خپله برخه خواړه نورو 2 ملګرو ته ورکړل او په خپله بیرته لاندې راغلی تر څو دوی مخکې ولاړ سي. دا سفر ډېر سخت او اوږد و. هغه 2 کسان ونه درېدل. قدم په قدم پورته کېدله تر څو 10 ورځې وروسته د دوی زحمت نتیجه راوړله. هغوی یوې سیمې ته ورسېدل چې واوره پکښې کې لږ وه. یو صفا سیند یې هم پیدا کړي او ډېرې اوبه یې وڅښلې. هلته یو داسې څه پېښ سول چې هېڅ یې تمه نه درلودله. هغوی یو سړی ولیدی پر آس باندې سپور و او د سیند وها غاړې ته ولاړ و. لومړی یې فکر وکړ چې دا یو خوب دی خو ژر پوه سول چې دا یو رښتینی سړی دی. له خوشحالۍ سره یې چیغې کړلې او د مرستې غوښتنه یې کوله. هغه سړي د سیند له شور او لیرې واټن له امله د دوی خبرې نه اورېدلې. هغه یو پنسل او قلم ور وغورځوئ چې دا 2 کسان پر هغه باندې خپل مشکل ولیکي. هغوی ټوله داستان د هغه پر کاغذ باندې ولیکئ. تر دې وروسته چې دغه سړی پر کاغذ باندې لیکل سوې ټوله کیسه ولوستله. هغه کاغذ یې حکومت افسر ته وروړی. افسر چې کله وکتله چې 2 میاشتې مخکې له هغو کسانو څخه چې موږ فکر کوو په الوتکې کې وژل سوي دي
ځینې لا ژوندي پاتې دي. کله چې حکومت ته دا خبر ورسېدل نو د دغه خلکو د ژغورلو لپاره یې امادګیانې پیل کړې. دغه سړي روبرټو او ناندو خپل کور ته راوستل. هلته یې هغوی ته د زړه له خوښې خواړه او ډوډۍ ورکړه. دغه خبره د ښار په ټولو برخو کې د اور د لمبو په څېر خپره سوه او ژر وروسته دلته د خبریالانو ګڼه هم جوړه سوه. د واورو په غرونو کې بند پاتې کسانو هم دا خبره په راډیو کې واورېدله او ټولو له خوشحالۍ څخه ټوپونه وهل. تر دې وروسته یې خپل لاسونه ومینځل او خپل سامانونه یې سره راټول کړل. ډېر ژر د ژغورنې ټیم د روبرټو او ناندو سره د هغوی ځای ته ورسېدی او د الوتکې له ټکر وروسته د 2 ورځو په تېرېدو سره هغوی بالاخره وژغورل شول. د دې وروسته ټول کسان ښار ته یوړل شول. هلته یې له خپلو کورنیو سره لیدنه وکړه. د ښار خلکو هغوی ته د اتلانو په شان هرکلی وکړي. وروسته له دې هغوی روغتون ته داخل کړل شول. هلته یې یو له بل سره د حمام کولو کې مرسته وکړه او هر یو ته جلا بستر ورکړل شو. په هماغه شپه ټوله یو ځای ویده شول ځکه چې د دې پیښې وروسته هغوی سختې رواني ضربې لیدلې وې. د کیسې په پای کې موږ ته ښودل کېږي چې په الوتکه کې ټول 45 کسان سپاره وه چې له هغو څخه یوازې 14 کسان ژوندي پاتې شول. د همدې سره دا فلم چې په رښتینې کیسه باندې جوړ شوی و همدلته پای ته رسېږي. که ستاسو دا کیسه خوښه شوې وي نو زموږ یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ او که د یو بل فلم کیسه غواړئ چې تاسو لپاره یې راوړم نو په کمنټ کې نوم راته ولیکئ. مننه.